په جنوبي وزیرستان کې په 300 کناله ځمکه مشتمل په 1994 کې جوړ شوی ګورنمنت ډګري کالج دا وخت په داسې حال کې پروت دی چې هیڅوک یې تپوس نه کوي. د زده کوونکو وینا ده چې د کالج بحالۍ لپاره سولرایزیشن، ترانسپورټ او د هاسټل جوړولو پورې منظورۍ ته ضرورت دی. زه د ډګري کالج وانا سټوډنټ یم. دغه دلته نن موږ په یو مسله باندې خبر کوله چې دا اهم مسله د کوم سټوډنټ ته پیش کېږي هغه د ترانسپورټ مسله. دلته زیاتره سټوډنټ چې وي لرې ځای نه چې روسیې ته ډېر تکلیف وي سکول ته راتلل، چونکې دلته نه بسې نشته نه داسې بله څه ذریعه شته چې سکول ته سټوډنټ پرې وشي. د دغه تکلیف یې وجې ډېر په سونه ژڼې وړکي داسې وي چې هغه بې تعلیمه پاتې شي. لهذا موږ دا اپیل دی چې دلته د ترانسپورټ او سهولت د کالج ته ورکړل شي چې زیات نه زیات سټوډنټ تعلیم حاصل کړي، زیات نه زیات خلک تعلیم یافته شي، په کال کې شعور وشي. زده کوونکي وایي د 2014 راهیسې زیر تعمیر د زده کوونکو او استادانو هاسټل د 11 کلونو تېرېدو باوجود هم نه دی جوړ شوی او د دې کالج د مسلو حل کولو لپاره د صوبایي حکومت توجه ته ضرورت دی. اچھا په کوم هاسټل باندې چې کوم کنسټرکشن چارې شوي دي هغه بېرته پرې انکمپلیټ دي. لهذا موږ تاسو ته دا پر زور اپیل دی چې دا کوم هاسټل چې دي دا زر تر زره کمپلیټ شي. دلته زموږ کومې ایشوز دي، مین یوه هاسټل ایشو ده، زموږ چې کوم سټاف دی د هغه اکموډیشن مسله ده. چونکې دلته بجلي په 24 غنټې کې غنټه راشي، 2 غنټې راشي، د نه علاوه بجلي نه وي. د دې وجې نه موږ ته ډېر زیات ایشوز دي اکموډیشنز کې. د نه علاوه زموږ کالج ټرانسپورټ ایشو ده، سټوډنټس چې کوم دي لرې لرې ځای نه راځي، هغه دپاره پیک اینډ ډراپ فیسیلیټي نشته. زموږ چې کوم یو هاسټل دی چې هغه 2013 کې سټارټ شوی دی خو اوسه پورې هغه باندې کار نه دی کمپلیټ شوی. نو هغه تقریبا 70% کار شوی دی، باقي پاتې دی. هغه موږ مطالبه کوو چې په هغه باندې کار وشي، هغه موږ ته کمپلیټ شي. په 2003 کې چې کله د ترهګرۍ خلاف جنگ په دې خاوره په شدت سره شروع شو نو د ګورنمنت ډګري کالج زده کوونکو د ملک د نورو کالجونو مخه وکړه. دا اداره د پخوانو او موجوده صوبایي حکومتونو او منتخبو نمایندګانو په پام کې نه ده راغلې. د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ په دور کې جوړ شوي ګورنمنت ډګري کالج وانا کې 83 ملازمان دي. په دې کې 238 زده کوونکو داخله اخیستې. هغوی هم د ریګولر کلاسونو اخیستو لپاره نه راځي. طالب علمان د نه راتللو بنیادي وجه د سهولتونو نشتوالی ښایي، خو د کالج پرنسپل بیا د هغوی د دې موقف سره اتفاق نه کوي. ګورنمنت ډګري کالج وانا کې چې کومې غټې مسلې دي، یو خو د بوایز هاسټل دا یو کلاس روم دي چې انډر کنسټرکشن دي. په دا باندې کومه ډیلې پرې لګېدلې دي، تقریبا سن 2014 کې شروع دی او اوسه پوره کمپلیټ نه دي. زه چې څومره سی ان ډبلیو ولدي، زه وزیر اعلی کې پی څومره افسرون دي دا ته ریکویسټ کړ چې دا چې کوم ریمیننګ غادي فنډ ورته پرووایډ کو او دا کمپلیټ کو. بل دا چې دلته د لایټینګ ډېره غټه مسله ده، که د ډرینکینګ واټر دي، که اریګیشن پرپز دی، پوره چې څومره ټیوبیلز دي یا سیسټم دی، دغه پوره دا ریکویسټ دی چې دا سولرایز شي، دا علاقه وکښلې شي، ګرین وشي او د وړکې د پوره چې کوم لایټینګ وي دغه د اټریکشن د پوره یو سورس وګرځي. وړکې پیک ډراپ لرې لرې ځایونه نه رودرېمي، دغه د پوره کنوینس پروګرام کنوینس باندې باشه وشي، دا مسلو انشاءالله د راتللې د وړکې د غریبونو مسلو حل شي. د کالج زده کوونکو له واکمنانو غوښتنه کړې چې د دې د ستونزو هوارولو لپاره د کلک اقدامات وکړي ترڅو د سیمې زده کوونکي د تعلیم په کالو ښایسته او د ملک او قام په ترقۍ کې کردار ادا کړی شي. قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان نه ملګري رپورټر نورعلي وزیر سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.